یوه ښکلې او سوالګره جینۍ چې خپله مور یې چلوي او بدکاریانې پرې کوي چې په دغه دوران کې یو کس غلطه ویډیو هم جوړه کړې ده او دغه ویډیو اوس سوشل میډیا باندې ورله خپره کړې ده. دغه جینۍ انټرویو جوړه کړې، دغه ویډیو باره کې د خپل مور حقیقت یې هم ښکاره کړی او دغه ویډیو باره کې ټول معلومات ورکړی. نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. اول در سره دغه جینۍ انټرویو شریکوم، بعد کې سره هغه ویډیو هم شریکوم، تاسو یې کتلی شئ. دغه جینۍ په خپله انټرویو کې ویلي دي چې په کور کې زه او زما مور اوسېږو، زما پلار چې مړ دی، زما رونه نشته دي. موږ د خپل ځان ساتلو دپاره سوال کوو او خیرات د خلکو نه غواړو چې زما مور ما بازار ته راوباسي او سوال را باندې کوي کله چې راله څوک خیرات زکات او پیسې رانه کړي، نو بیا داسې ډېر کسان موږ ته ودرېږي او زموږ نه دغه غلط کار ډیمانډ کوي او د بدکارۍ غوښتنه رانه کوي. نو زما مور بیا ما دغه کسانو سره لیږي او د هغې نه 1000 روپۍ اخلي. زه ورسره په دغه ټیم کې بیا ځم او هغوی له حاجت پوره کوم، یعنی بدکاري ورسره کوم، غلط کار ورسره کوم. په دغه دوران کې چې ما نه یو هلک پټه ویډیو هم جوړه کړې وه او هغه ویډیو چې اوس زما په سوشل میډیا باندې راغلې ده، نو ماته د هغه ویډیو د وجې ډېر زیات مشکلات راغلي دي او زه په ګاونډ کې چا سره سترګې نشم لګولی. نو دغه بدکاریانې چې کومې ما کړي دا د مور په سلا ما کړي دي او زه خپلې مور دغه بدکاریانو ته لیږلې یم، ما نه چې خفیه ریکارډینګ شوې او دغه ویډیو زما په سوشل میډیا باندې خپره شوې ده. زه یو غریبه جینۍ یم چې د خپل ځان ساتلو دپاره د خپل کور چلولو دپاره سوال کوم او خیرات غواړم. خو چې کله څوک خیرات زکات رانه کړي نو بیا داسې ډېر کسان موږ ته میلاویږي چې هغوی د بدکارۍ غوښتنه رانه کوي، غلط کارونو ډیمانډ رانه کوي. نو بیا ما مور دغه کسانو سره لیږي او د هغوی نه پیسې اخلي او موږ خپله کور خرچه پې چلوو. دا د دغه جینۍ انټرویو او بیان چې ورکړی دی او تاسو سره هم دلته شریک کو او کومه ویډیو چې په سوشل میډیا باندې خپره شوې ده هغه زموږ پیج کې پرته ده، هغه تاسو هلته کتلی شئ. دغه اپډیټ او دغه معلومات چې ورسره هم شریک کړو. ویډیو در سره لایک کړئ، کوم کسان چې چینل ته راغلي نوي چینل ته نوي راغلي چینل ته سبسکرایب کړئ چې داسې اپډیټ داسې معلومات نه او وخت په وخت خبرېږي.